الله رب العالمین ذکر کړی دی په سورۃ محمد 22 آیات کې فهل عصیتم یقینا تاسو نافرمانی کوئ ان تولیتم کو وګرځي تاسو ان تفسدوا فی الارض نورانه کوي فزمکه کی او تقطعوا ارحامکم پر کوي سر رحم او خپل ولیلرا اولئک الذین دا پر کون کې سر رحم او د خپل لیا کسان دي چې لعنت کړي په دی باندې الله واسمعهم نو دای کان کلی دی وا ما وسارو مسترګي ولړاندې کړي فحال عصیتم یقینا چې تاسو نافرمانی کوئ ان تولیتم دلتا عصیتم بمعنی دی یقین سره ان تولیتم کې علماء دو معنی کړی دي یو معنی دا ان تولیتم دا ان تولیتم تو وګرځي ایمان ان تفسدوا فی الارض غره پسما کې و فساد دین معلوم دا شو چې شر پسند دا کافران خلق دي شر پسند هغه خلق دي چې ایمان پرې خیر شر پسند هغه خلق دي ایمان نه ګرځېدلي دي شر خوخي هغه خلق دي چې هغه ایمان نه پیژني نو مؤمن ته شر پسند ویل مؤمن ته شر خوخي ویل دا حرام دي دا تهمت دي الله رب العالمین کافرانو ته ویل ان تفسدوا فی الارض ان تولیتم کچرته د ایمان نه تاسو ګرځېدئ ګوي تاسو ورانه کوئی بدمګي څوک چې د ایمان نه ګرځېدل ایمان د سر راوړل نه ایمان ګرځېدل په دوه معنی قسمونه وایي یو ته یو چا مخله مثلا ور رواني او ایسو د نیمه کې تراو ورځ چې نه وایي دا مو سره ګرځېدل یو دا چې تو سره روانه تراو ګرځي ایمان نه ګرځېدل په دوه مطلب باندې دي یو د چې ګرځېدل دې ځکه چې کوم مطلب دی نو غدام معنا دا چې ته ایمان سره رانه وي نه خبرونه کې یا ته ایمان راوړې مرتد شي نو فسادیان هغه دي چې مرتد شوی دي او فسادیان هغه دي د ایمان نه ګرځېدلی په هغه اولنی مطلب باندې چې د سره ایمان تراغلی دا خدای خلکو مبارک الله ویلي چې ان تفسدوا فی الارض تاسو ورې فساد کوي شر بسند او ازمکه کې فساد وتقطعوا ارحامکم او صدر رحمی پرې کوي خپل ولی پرې کوي خپل ولی پرې کول د کافرانو عمل شو په دې معنی دا کافران خلک د ذکر کوي موږ خو مسلمانان یو باید چې موږ خپل ولی راټینګ غوړې نه دویمه معنا علماء د تولیتم معنا د ولی نه غسته ده چې تاسو کله مشران شئ کله ته ولایت میلاوي شي سمشری درته میلاوي شي نو کان تفسدوا فی الارض فساد کوئی بدمګه کی نو اکثر فساد د والیان ناراضي اکثر فساد د هغه چاند چې هغه په اقتدار بچوګی ناسي عام خلک دې کې څوک نه شریک دي اکثر فساد د خلک نه راغلي د اقتدار په چوکۍ باندې ناسي الله قرآن کې ویلي سورۃ محمد آیات هل عصیتم یقینا تاسو باندې پرمانی کوي یقینا ان تولیتم که شرط تاسو والیان شي مشران شي د یو څو عہده درته ملاوي شي تاسو به نافرمانی کوي تاسو به څه کوي ان تفسدوا فی الارض تاسو به فساد کوي میرے فساد تشریح قرآن کی غنو آیتونو کې راغلي ده یهلکون الحرث والنسل فصل هم د خلکو تباہ کوي نسل هم تباہ کوي فصلون هم تیرې وي نسلونه هم تباہ کوي زیب زبانه چې ګوري ماشومان لګي دي نسل تباہ شو یا والیان چې تاسو منصوبه باندې لتر زور ورکړي وغیرہ دا ټول دې کې داخليږي ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم او صدر رحمی بیا نه پالي اکثر په مشرانو کې غټان کې دا کاری چې خپل ولینه پالي تبه اوسه پالي غټان خلک چې هغه چې لګا او هدا او تمیلاو شو بیا خپلوان نه پیژني الله قرآن کې ویلي دا قرآن نه ثابت خبره ده نو که چرتا والیانو ګرځېدي چرتا غټانو ګرځېدي چرتا سرمایدارانو ګرځېدي چرتا تکم وحدم ملاو شنو دی آیات تو خامخا سوچ کوي حسنه چې خپل ولید نه پات شي دی آیات تو خامخا سوچ کوي حسنه چې فساد وکي بدمګه کی اصلاح به خلق کوي خپل ولی و پالي اولئک الذین لعنهم الله دها کسان چې لعنت ور باندې کړي الله فاسمهم دها کسان چې الله تعالی
لعنتی څوک دي په اوله توجیه سره کافران لعنتی خلق دي چې دوی فساد کې بدمګي کی دا ګورې نه امریکای څومره فساد وکړ هر اسلامی ملک چې اور بل د امریکای د واجب دی فساد کې بدمګي کی دا لعنتی خلق دی خپل ولی نه پیژني دا لعنتی خلق دي لعنتی خلق او دویمه توجیه سره کم چې مشران او غټان دي او هغه غټان مشران چې هغه په ځمکه کې فساد کوي هغه خلک چې هغه په ځمکه کې فساد یې خپل ولی پرې کوي دا لعنت دي فاسمهم الله رب العالمین کانک لدی لرا علماء تشریح کړي کانک لدا اوریدلو د حق نه د حق نه اوري د یقیني خبره ده کافر توی و نو اسی ورته و ده کافر ته حق اوریدل هم نه لیکه اوریدل په دوه معنی سره یو په دې معنی سره علماء تشریح کړي چې حق نه قبلې کوای وریم ظاهرا خو یوري قبلې نه اول خو ورته غوږ لګي غوږ وته نه لګي چرته به اقتدار والا د علماء بیان نه اوریدل څوک چې په غټو چوکونه سیغې دی بیان د ندي سات چې دا ووري چا د جمعې منځل خپل نه راغلی چې د عالم بیان ووري نه ووري اول خو یوري نه او خامخا دې غوګون ته ورورسه او دعوت دې دومره اثر وږي چې هغه دې ته ورسه بیا اوریدل په معنا په دې معنا باندې سامي دا د نا اوریدل معنا دا چې د سره قبلینا کله چې نه اوریدلې موږ پښتانه هم وایو چیرې پلار کله زوینه ګلا کوي وي سما هغه زما خبره نه اوري عمل پې نه کوي دا په معنا د دین راضي چې نه اوریدل که فائدہ نه ورکړي اوریدل خو د فائدې لپاره چې معنی چې نه معنی لګا چې اوري نو د الله رب العالمین فاصمهم الله کانک له اوریدل د حق نه ولې کانک له اوریدل ځکه چې دای څه کار کوي ان تفسیرو کې لار دي یو خو بسات کې دویم چې خپل ولی نه پالي نو حق بسو و اما ابصارهم موذدی سترګې اړاندې کې د لیدلو د حق نه حق نه ویني او یقینا چې کافران او پستیدار په چوکۍ باندې ناس خلق دانه حق اوريونی د دق وجنا چې مخکې سبب ګرځول چې د فساد کې بدمګه کی کم چې مفسد نه مصلح هغه اوري او چې فساد کوونکې دای نه اوري او کم چې توقات ور هم خپل ولی پرې کړی وای دا حق نه اوري قبلین نور دی باب کې مصنف رحم الله ایتونه ذکر کړی ان شاء الله في الدرس القادم کې روان درس صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین